په کندهار کې لا هم د ناچاودي توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 270 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاکه او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاودي توکي او ماینونه له منځه یوسي. په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 573 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاودي محباتو ملوث ساحې سروې شوي دي چې د هغوی د جملې څخه 270 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاودي مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده. امان الله بنا زیاته وی چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاودي توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسیدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې. دغه سرای دي چې خپله پر کنار کې پخوانی سرای مو دي او دغه شاته ما دغه خوا څخه بوټي رااخیستله مګر په بوټو باندې چې راواوښتم درې ماینه باندې پټاو شو. تقریبا د 8 کالو شاوخوا وم پر ماین وختلم کوچنی وم پښه مې پاټ شوه. د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شنډونې په چارو د بختو ماین پاکونکو د ټولۍ مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي. په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو لکه میوند دي، جړۍ ده، دامان دي، پنجوایي دي، شاولی کوټ دي. په خپله د لیک کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه تقریبا په یوه ورځ کې ما 40 ضد پرسونل ماینونه پیدا کړي دي په هر ولسوالۍ. افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودي توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.